ازبکستان ته د افغانستان د لسګونو نظامي الوتکو انتقال. د امریکا یو څیړنیز مرکز د پنجشنبې په ورځ د اګست په 26مه راپور ورکړی چې تېره اونۍ د افغانستان د هوایي ځواک څه باندې 45 الوتکې له هغه هیواده ایستل شوي څو طالبان لاسرسی ورته ونه لري. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کاسیس د سپوږمکیو د تصاویرو په استثنا راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي پوځ په لسګونه الوتکې د ازبکستان د ترمنځ د نړیوال هوایي ډګر په تمځای کې لیدل شوي دي. د سپوږمکۍ دار تصاویر د 2021 کال د اګست په 14مه نیټه اخیستل شوي دي. د سی ایس ایس د راپور په حواله هغه الوتکې چې په دې تصاویر کې لیدل کېږي A209 سوپر ټکانو A25 شپږ چورلکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر بیا ورکړی چې د الوتکې ممکن د ازبکستان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته د ترمنځ په هوایي ډګر کې کېناستو ته مجبورې شوې وي. د یو شمېر راپورونو له مخې دې الوتکو هغه سرتیري انتقال کړي چې د پناه اخیستو په لټه کې وو. د سی آی ایس څیړنیز مرکز راپور ورکړی هغه تصاویر چې د اګست په 21مه د ترمنځ د هوایي ډګر څخه د سپوږمکیو لخوا اخیستل شوي د الوتکې په یاد هوایي ډګر کې نه لیدل کېږي او ښایي د افغانستان هوایي ځواک په موقتي ډول هلته انتقال کړی وي او بیا یې بل ځای ورته انتخاب کړی وي. بلخوا د افغانستان د پخواني حکومت دوه چارواکو امریکا غږ ته تایید کړې ده چې د اګست په 15مه نیټه د طالبانو لاسه د کابل تر لوېدو مخکې د هوایي پوځ حد اقل 8 چورلکې پنجشیر ولایت ته هم انتقال شوې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.